وعلیکم السلام ورحمت الله. جوهر صاحب سوال کړی چې د نکاح سنت طریقه څه ده. اهم سوال دی، ضروری سوال دی، موږ تاسو ټول لپاره دی، ځکه چې شروعات د اسلام نه وشي نو کې به ډېر برکت وي، خو که سړی د نکاح شروعات هم د رواجونو او د غیر مسلمو طریقو نه وکړي نو بیا بچي بې برکته او سپیره وي. نو اول د ټولو نه ضروري خبره په نکاح کې هغه انتخاب د دیندارۍ دی، چې باید موږ تاسو کې هر یو د دین ډیر خیال وساتو. الله رسول صحیح مسلم کې دا حدیث راغلی، فرمایلی دي چې تنکح المرأة لاربع، ښځې سره یو زنانه سره چې نکاح کیږي د څلورو صفتونو د وجې نه کیږي، یعنې دا څلور صفتونه خلک غواړي. یو لمالها، چې مالي خلک ښځه ډېره خوښوي، مالداره ده، که مالدارې کورنۍ ده. ولحسبها، او د نسب د وجې نه کې لکه پلان کې خیل دی، ښه نسب دی، غیرتیان خلک دي، پښتانه دي، درانه دي، جرګمار خلک دي، دا خلک خوښوي. ولجمالها، او دریم د ښایست د ښځې د وجې نه چې لکه ښکلې جنۍ ده، دا کول غواړو. او څلورم ولدینها، د دین د وجې نه خلک یو زنانه سره نکاح کوي. خو د الله رسول فرمایي دا ټول ښه صفتونه دي، خو که دا درې پکې نه او دا یو پکې دی، مثلا دینداري پکې ده، ښایسته دومره نه ده، دینداري پکې ده، مالداري پکې نشته دی، دینداري پکې ده، نسب دومره یاد نسب نه دی، نو د الله رسول وایي فظفر بذات الدین، فظفر بذات الدین، ځان په دینداره کامیاب کا. که دا درې واړه صفتونه پکې نشته، دا یو پکې دی، دینداره ده، الله نه یریدونکې ده، وایي ځان په دې کامیاب کا. دا وکړه تربت یادا کا، ګنې لاس به دې په خاورو ککړ شي. کله کله سړی د ښځې ښایست، ښکلا، نسب، پیسو ته وګوري او د دین خیال پکې ونه کړي، نو بیا وروسته ژوند ډېر مشکلاتو سره جوړېږي. د الله رسول هم ویلي دي اذا خطب من ترضون دینه وخلقه فزوجوه، کله چې تاسو نه یو څوک خور لور وغواړي، هغه څوک چې د هغه اخلاق ښه دي او دین یې ښه دی، دیندار هلک دی، با اخلاق هلک دی، با ادبه دی، ډسپلین والا دی، نو فزوجوه، هغه له په نکاح ورکړئ. مالدارۍ ته مه ګوره چې کور یې خپل دی که نه. نن سبا چې چاله جرګې لاړ شي کور دی خپل دی، څو پلاټه لري، ته به وایې که نه چېرته بزنس سره شروع کوم. د دې ته مه ګوره، د دین تپوس یې وکړه چې دینداره دی که نه، الله نه یېرېږي که نه. که الله نه یېرېده نو ستا د خور لور خیال به هم ساتي. نو ټول نه اولنۍ خبره چې نکاح چاله ورکوئ او که د چا نه کوئ نو د دین تپوس یې کوئ، د مال تپوس یې د اول نه مه کوه. رزق الله دې ټول انسانانو له ورکوي. او اوسه پورې د چا نه ښځې طلاق په دې نه دي غوښتي چې د سره ډوډۍ نه وه. دین او اخلاق ډېر ضروري دي. اکثر طلاقونه چې واقع کېږي، هلکه زما خاوند نشه یي دی ځکه مې پرېښوسته، یاره زما دا ښځه بد اخلاقه ده ځکه مې پرېښوسته. د دې نه وجې نه بیا مشکلات جوړېږي. نو د دین سوچ یې کوئ. دویمه خبره، په نکاحونو کې تعدي کوئ، جلتی تاخیر پکې مه کوئ چې یاره صبر کوه زما لا جاب نه دی میلاو شوی او زه خو له د اکسفورډ نه فارغ شوی نه یم او 40-50 کال ته ورسېږي بیا نکاحونه کوي. الله رسول ویلي دي درې شیونو کې تعدي کوئ. یو چې مانځه ټیم راغی نو وروستو کوئ مه چې نور لا زیړ شوی نه دی، صبر کوه پلان کې خان لا نه دی راغلی، مونځ کوه. دویم لور، خور لور یا بچی چې د ځوان شو، پیغله شوه لور دی، اذا وجدت لها کفا، چې د هغې دپاره مناسب سړی پیدا شي یعنې دینداره، نو فزوجوه، به یې ورکوه. او دریم جنازه چې تیاره وه نو رستوالی پکې مه کوه. دې شیونو کې تعدي کول پکار دي. او دریمه خبره، په نکاحونو کې سبحان الله اسانیانې کوئ، دا اهم خبره ده. په کوژدنو کې، په ودونو کې، دې کې اسانیانې کوئ. اعظم النکاح برکتا ایسرهن مؤونه، هغه نکاح ډیر برکتي وي، ډیر د خیر نه ډک وي، ډیر د پیدې نکاح وي او ډیر د خوشحالۍ نکاح وي چې هغې کې رواجونه کم وي، مشقتونه پکې کم وي، فرمایشونه پکې کم وي، چې پلانې قسم جوړې به راوړي، یوه جوړه به د 10 زوري، بله به د 20 زوري، بله به د 50 زوري، 5 تولې به وله کالی کې، دومره به پسې فرنیچر راوړي، یو به پسې کور لیکي. دا خو نکاح نشه، دا خو پوره د کشمیر آزادول شو. نکاحونو کې اسانیه وکړئ، دې سره به
زناګانې ختمې شي، نکاحونه ډیر کوي او اسانه کوي. د ډیروالي نه مطلب زما دا دی چې په ټیم نکاحونه کوي، زری کوي، بچو ته زر ودونه کوي. او ډیر نکاحونه مطلب دا دی که د چا نکاح نو بل کوي، دې کې سختی مه کوئ. چېرې د خو ښځه ده، دا بله ښځه څه بلا نه وي. نو نکاحونه ډیر کوي نو زناګانې به کمې شي، او نکاحونه چې کمېدل زناګانې به ډېرېږي. او بل چې رواجونه یې کموئ، کوجدنو کې ډیر سخت فضول خرچې نه مه کوئ. کوجدن کې بل سنت طریقه دا ده چې سړی خواږه ماږه اخري، دا سنت طریقه ده. لکه پلانی له لور ورکړه او څه خواږه راوړلی شي، دا سنت طریقه ده. لکه پښتانه موږ وایو مټایان راوړی، لکه ګوړه ماتې هم که زموږ اصطلاح کو ته موږ ګوړه ماتې وایو، نو دا هم سنت طریقه ده. ام حبیبه رضی الله عنها چې کله نجاشي باچا د رسول الله دپاره وکړه نو څه خواږې راوړه او وخوړلی شو. نو دا هم سنت طریقه ده چې په کویدن کې دا وکړی شي. دویم په کویدن وخت کې نکاح تړل پکار دي. کویدن چې کله وشي نو په مغه ټیم کې نکاح تړل پکار دي. او دا چې ویلې شي چې پلانی له لور ورکړه بس دا نکاح دی. خطبه ویل پکې سنت طریقه ده، هغه دې ویلې شي، که هغه ونه ویله شوم نکاح شوی دی. زمونږ داخله چې 2-3 کاله مخکې ښځه کلي بیا چې کور ته راولي مولا صاحب وروستي هغه په ښځو باندې خلک ګرځي ورشه ته واک راوړه چې پلانې تا پلانی له ورکوي، قبول لیدی که نه. هلکه قمقله کور ته دې راوستې اوس اجازه غواړي. دا زموږ ستاسو ناپوهي او جهالت دی. هلته ښځې ناستې هغه جنۍ ته وایي چې اجازه مه ورکوه. پردی سړی سبحان الله، یو پردی سړی د ښځو په منځ کې ځوان شیر ګرځي، ویله واک ورک، بل ته واک مه ورکوه. یو بل جوړي ښځې په خلکو باندې وړه راشیندي، څوک پنډې راغورځوي. نو دا بالکل سوچه د اسلام خلاف دی، د هندوانو روایت دی او بېحایي ده. و یاره دا زما د نکاح رور شه، بل مې د نکاح پلار شه، هغه بیا همیشه دپاره د ښځې سره کولاو ناست دی. هلکه دا څه دی؟ یاره جي دا خو زما د نکاح رور دی، دا مې د نکاح پلار دی. دا ټولې د اسلام خلاف طریقې دي. باید چې کویدن کې نکاح وتړلی شي همدغه نکاح ده. خطبه ویلی شي که همدغه ایجاب او قبول شي وشو، دا نکاح ده. بل لا په دې کې شرم نه دی کول پکار چې د یو سړي لور پیغلی شي او هغه یو چاته وایي چې زما دا لور وکړه. موږ دا سخته عیبجنه ګڼو، پښتانه خاص کر. دا ډېره د عیب مسله ده چې زه به اوس چاته یم چې لور زما وکړه، خلک به ویلې زمونې زیاتې شوې ده، پې تنګ شوی که څنګه. او زمونږ ټولو ذهنونو ته هم دا راځي چې یاره کېدای شي دې لور کې به څه مسله وي. د الله رسول ابوبکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه لور کونډه شوې وي، ابوبکر ته مې ویل زما دا لور نه کې، وی هغه راته ویل چې نه. عثمان ته مې ویله، وی تر دې چې د الله رسول راته جرګه راولېږله. نو ګوره امام بخاري په دې باب یې ښی دی چې سړی خپل خور لور چاته پیش کړي، دا د شرم خبره نه ده، دا د عیب خبره نه ده. لکه څنګه چې زوی له رشتې پسې ګرځي نو دغسې لور لم رشته پیدا کوه. بل اهم مسله په نکاح کې چې زمونږ د پښتنو د رواج سخته خلافه ده او د اسلام عین مطابق خبره ده. موږ چې کوم ځای کې د اسلام غیرت هغې کې موږ هغې ته بې غیرتي ویو. نکاح کې یو اهم مسله بله دا ده چې نکاح کله څوک کوي نو هغه جنۍ ته دې وګوري. دا د غیرت خلاف نه ده، دا د پښتو خلاف نه ده، دا عین اسلام دی. اوس که ته چاته دا ووایې چې یاره ستا د لور سره زه نکاح کوم او لږ به یې وګورم نو هغه به سره په دې بدي وکړي، بدي دشمني. ولې زه تا ته دومره بې غیرته ښکاره کېږم؟ ښه زمونږ غیرت به یې دې ځای کې راوپاري. که یو زنانه مدرسې ته ځي نو بس مونږ غیرت یې هغه بندو نه به ځي. جومات له ځي یاره وابیانو ښځې هم جوماتونو له راویستې، اختر لمونځونو له ښځې هم راویستې. یاره داسې عجیبه خلک نه دي. خو که بازار د ښځو نه ډک دی، چا مونه ویله چې دا خو د غیرت خلافه ده، دا خو د پښتو خلافه ده، دا ښځه خو د دکاندار سره د کپړې په دکان کې ځان له ولاړه د هغه پرده راکشکل له ګپو سره ولي، دې ځای کې زمونږ غیرت بیا مړي. بلکې د سره یې نه، خو چې کله د اسلام خبره راشي چې د الله رسول فرمایي چې کله تاسو یو چا سره نکاح کوئ ورته وګورئ، دا دومره د عقل او د شریعت او د غیرت موافقه خبره ده. مغیره بن شعبه وایي ما څه د پاسه 80 نکاحونه کړي وو، یوه مې کوله طلاقوله مې، بله موافقه مې چا سره نه راتله. وی اراده مې وه چې انصارو کې نکاح وکړم، انصارو کې. وایي د الله رسول ته مې ویل یا رسول الله د انصارو کې نکاح کومه، ښځه را سره نه پاتې کېږي. وایي د الله رسول الله ته وویل چې فإن فی اعین الانصار لشیئا،
د انصارو د سترګو کې څه کوګواله موګواله دی څه کمزوري پکې ده نو فنظر الیها او ته وګوره اسې نه چې به دې خوښه نه وي د الله د رسول په خبره مې عمل وکړو چې کله مې وته وکتی نو هغه جنې ما سره هغه نکاح ما سره بیا مې شو دې کې غیرت مه کوه چیرې دا خو زما د غیرت خلافه ده او دا بس کیږي